په دې جمعه کې یو بل فرض بیانو چې هغې ته وایي غسل الوجه د مخ انزل. په اوداسه کې د دې رکن انزل او د دې اندام انزل هم فرض دي او دا قرآن کې هم د دې فرضیت ذکر دی او د حدیثونو معلوم د ډېر احادیث په صحیح د امام بخاري کې او صحیح د امام مسلم کې راغلي چې د مخ وینځل دا فرض دی په اوداسه کې. که چا د مخ یو حصه وچه پاتې شوه د دې سړي اودس به نه کېږي، واپس به اودس کوي. لکه څنګه چې په اوداسه کې دا نور اندامونه وینځل فرض دي، د مخ وینځل هم فرض دي. د دې ادله د کتاب او د سنت نه ډېر دي. د قرآن نه دا دلیل چې ما کوم وایو اولنۍ آیات په مقدمه کې دې کې الله ویلي یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم. مؤمنانو کله چې اراده د اودس کوئ او تاسو اودس شروع کوئ دا مخ وینځئ. نو د دې آیت کریمه نه معلومیږي داسې آیت په قرآن کې بل هم شته. سورې نساء سورې مائده کې 2 آیتونه دي او د دواړو آیتونو مفاد دا دی چې مخ انزل په اوداسه کې دا فرض دي. دویم یو اوږد حدیث د عبدالله بن عباس رضی الله عنه. عبدالله بن عباس صحابو ته اودس وکړو، توضأ فغسل وجهه وفيه، مخی وینځو نو هغې نه پسې وفرمایل هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. دا الله نبی صلی الله علیه وسلم په دې طریقه باندې اودس کاو، په کومه طریقه چې ما اودس وکړو چې کله هغه اودس کاو نو مخ به پکې انځه. دوی مشهور حدیث عبدالله بن زید ته چا ویلي و، دا مخکې روایت هم صحیح بخاري کې دی چې الله د رسول اودس موږ ته بیان کا. نو هغه د اوداسه لوټه نوکر نو راوغوښته چې اوداسه لوټه ماله راوړه. چې کله هغه روټه راوړله نو په هغې کې لاس کته کړل، لاس یې 3 ځله وینځل، د هغې نه پسې خولې ته اوبه واچولې، پوزې ته واچولې په هغه طریقه چې مخکې موږ بیانه کړه. او د هغې نه پسې ثم غسل وجهه 3 بیا یې 3 ځله مخ وینځو، بیا یې مټې وینځلې 2 ځله، او د سر مسح وکړو، خپې وینځلې. دې تفصیل دا روان دی. بیا یې وفرمایل که د چا دا خوښه چې د نبي صلی الله علیه وسلم اودس ته دې وګوري، دا د نبي صلی الله علیه وسلم اودس شو. یو بل روایت کې دا راغلی ابي حیا وی ما علي رضی الله عنه ولیده توضأ چې هغه اودس کولو فغسل کفیه، دواړه لاسونه یې د ورغو پورې وینځل حتی انقاهما، تر دې چې ښه صفا کړل. ثم مزبد 3 بیا خولې ته اوبه واچولې 3 کرت واستنشق 3 او پوزې ته وغسل وجهه 3 وذراعيه 3. مخ هم 3 ځله وینځو، دا مټ هم 3 ځله وینځي او د سر مسح 1 کرت وکړه. بیا علي رضی الله عنه فرمایل چې زما اودس زړه نه کېدو، خو احببت ان اریکم، زما دا خوښه ده چې تاسو ته وښیم کیف کان طهور رسول الله صلی الله علیه وسلم، د الله د رسول د اودس طریقه سره هغه مې درته ښودله. صرف زما غرض اودس نه و، لیکن هغه پیغمبري او محمدي اودس مې تاسو ته ښودلو، د هغې طریقه دا ده. د مخ د انځلو طریقه او کیفیت په دې حدیث کې ذکر دی. څلورم هغه مشهور حدیث د حمران چې دا مولا د عثمان دی. حمران تابعی د داوی رحمه الله و عثمان رضی الله عنه وبراوخت د اوداسه لپاره او بیا یې پوره کامل اودس وکړه او مخ یې پکې وینځو، 3 کرته مټې یې وینځلې، د سر مسح، خپې، مزمزه، استنشاق ټول. هغې نه پس یې وفرمایل چې دا د نبي صلی الله علیه وسلم اودس دی. دې کې یو بله فایده زما ذهن ته راله، هغه دا ده چې دا شاه ولی الله محدث دهلوي لیکله په حجة الله البالغه کې چې د صحابو زمانه زموږ د زمانې په شان داسې نه وه
چې په دې زمانه کې خلک داسې طریقه زده کوي چې په اوداسه کې 2 فرض دي او 4 فرض دي او 15 پکې سنت دي او 12 پکې مستحبات دي. دا کوم ملګري چې دعوت تبلیغ لذین او داسې زونه په خلکو زده کوي. شاه العلا محدث دهلوي وایي چې حدیثونه دا طریقه معلومیږي چې سړی به د پیغمبر او دسته قتل او داغه او دس به یاد کو په حفظ او په نقل باندې بیا به لوټه راواغسته بغیر د اوداسه د ټیم نه او ټول ملګرو ته چې ما ته ګورئ. نو د نبی علیہ السلام د څنګه اودس زده کړو په هغه طریقه به پوره اودس وکړو. اخر کې به ویل چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم اودس دی. دیو جو زمانو سنت طریقه دسی یادول بکار دی چې کله کله دی علماء لم بکار دی د حدیث نه معلومیږي ځکه صحابه به د خپل ملګرو مخې ته اودس کاو او ملګری به ټول راغون کړل دا به ته فرمایل چې ما ته ګورئ دا د نبی صلی الله علیه وسلم اودس دی. تابعین به دا طریقه او نبی علیہ السلام کله کله بغیر د اودس د وخت خلکو ته به اودس خودو چې دا د اودس تعلیمي طریقه ده. دا استادان چې د پریکټیکل وایي دغه طریقه باندې اودس خودل خلکو ته دا بعینه د الله د نبی طریقه وا او دا خبر یادول دومره لازمي دي. عوام ملګرو د پاره نه دي که مولیان چرته یادي او فتوی د پاره اساني پکې ټیک ده. نور عوام دا خبره ګوټه کول چې په اوداسه کې 4 فرض دي او دومره به سنت دي دومره به مستحبات دي او دا بعضی بے دلیل هم دي. ما تاسو ته ویل موږ چې کوم څه نه بیانو او کم فرایض بیانو د هر یو د پاره د الله په توفیق حدیث او حواله وایو. دا ټول خبره تاسو دا ول نه اورېدې شي او دې کې صرف 4 فرایض د ملګری بیانې چې په اوداسه کې 4 فرض دي. مخینزل او مټینزل او د سر څلورم حصہ مسکول او خپینزل چې کوم قران کریم کې راغلي دغه د فرض وای. باقي چې څومره په حدیثو کې راغلي هغه ته سنت وای او دا غلطه طریقه ده بلکې په حدیثو کې چې کوم راغلي غم فرض دي چې مخکې جمعه کې دغه وضاحت ما وکړو چې مزمزه او استنشاق پوزې ته خولې ته واچول دا فرض دي او بدی باندې الله نبی صلی الله علیه وسلم امر کړی دی اذا توضأت فمزمز کله چې اودس کې نو خامخه به مزمزه کې دا د الله د نبی امر راغلی دی او امر باندې طلبه علما خلک پیږي چې امر د وجوب د پاره یې کله چې قرینه نه او واجب فرض یو شی دی او د مخینزل فرض دا په اوداسه کې بل فرض شو دا مزمزه به کې بل فرض وا اگر نیت به کې تاسو ماویل دا به کې فرض ده تسمیه به کې لازمه ده نو دا شمار ته دغه شان نو اوداسه کې تقریبا د 12 فرض نه زیات جوړيږي چې اخر کې جاودس مو ختمه او زب تاسو بیا شمار کوم ان شاء الله د الله په توفیق سره. نو مخینزل به اوداسه کې دا فرض ده دا د قران نم ثابت ده او دا د ډیرو احادیثو ثابت ده.